الله رب الناس تے کله چې خزه خاون سره یوځای شي نو د زنانه پاغه رحم کې دواړه نطفه یوځای شي نو څلوېښت ورځې هغه دواړه نطفې پرتې وي نو د وینې ټوکړه ته جوړه شي نو څلوېښت ورځې بیا د غوښې ټوکړه شي نو څلوېښت ورځې ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لاول نطفه 40 دن دا رسول الله مبارک حدیث دی بیا یو لوتله ته جوړه شي 40 دن بیا د غوښې یو ټوکړه ته جوړه شي 40 دن نو د 100 شوی لکه 120 دن یو سل شپږ شلې ورځې یو سل شل ورځې نو الله بیا څه کوي بیا پکې ساه ور واچي مخکې نه دا جراثیم او دا څه ورته وایي دا ډاکټران دا څیزونه مخکې نه په حرکت کې وي د دې خپل نظام دی دننه خو دا موږ چې کوم روح ورته وایو چې انسان جمدي کېږي عمرې او دا روح ته وځي چې دا موږ ته په نظر او په سترګو نه راځي نه د یو لیبارټرۍ لاندې راځي 120 دن پس پکې دا روح ور واچولی شي د دلته خپې جوړېږي د مور په ګېډه کې د سترګې جوړېږي د مور په ګېډه کې د غوږونه جوړېږي د مور په ګېډه کې د سرمن د ګردې جوړېږي د مور په ګېډه کې د نوکونه جوړېږي د مور په ګېډه کې د په وجود کې اینا جگر پړپوس او رګونه او په سترګه کې دننه رنګونه او په غوږونو کې دننه دا نری پردې او په سر د پاسه ویښته او سرمن او د سرمن لاندې وازګې د په کروڑونو څیزونه د مور په ګېډه کې چې جوړېږي او خشته ماشوم ته جوړ شي دې ذات ته رب وایي رب رب څه ورته وایي رب دا ماشوم رو بس کمال یو مخصوص ټمپریچر ور وسئ دغه ماشوم ته دغه وخت کې خاص ټمپریچر پکار دی چې نه ډېر ګرم وي نه ډېر یخ وي که ګرمي زیاته شو ماشوم به مړي که ګرمي کمه شو ماشوم به مړي یو خاص اوبه ورته خدای وررسوي چې د په هغه اوبو کې خوش پروت وي ځکه ته یو ګوتو پلاسټک کې وتړه اوبه ورته واچوه یو 15 ګنټې پس ګوره چیپړه وی د اوبو کې ډوب پروت دی چې کله پیدا شي هغه اوبه بار را روانې وي ډوب پکې پروت دی دله خاص که جمع دی جمع نو دته دا مور ته د هیټر ضرورت نشته هغه ماشوم ته خاص ټمپریچر خدای رسوي او که اوړی دی نو د مور به بار ګرمي کېږي خولې به ترې بهږي خو ماشوم ته به الله هغه خاص ټمپریچر رسوي دا کم کار چې د مور په ګېډه کې ماشوم سره څوک کوي دته څه وایي رب ورته وایي دا څومره د خدای ښکلې صفت دی ګوره الله رب دی د نشنه شته کوونکې رب د مړي نه جمدې جوړونکې رب ښکلی شکل ورکوونکې رب ماشوم له پرزې پیدا کوونکې رب دغه پرزې یو ځای کوونکې رب دغه ماشوم ته د مور په ګېډه کې خاص ټمپریچر پیدا کوونکې رب دغه ماشوم د مور په ګېډه کې ښکلی خشته شکل سترګې غوږ پوزې او جبه ورکوونکې څوک دی رب د دې ماشوم په سر د مور ګېډه کې ویښته زرغونونکې رب د ده په خپو ګوتو نوکان راوچتونکې رب د له کلمې جوړونکې د له پړپوس جوړونکې د له زړه او جګر او تورې او اینه جوړونکې د له ګردې جوړونکې څوک دی رب دا د رب معنا ده نو چې ته وې الله زما رب دې دار څه پکې راغلی اوهو نو الله به خوشحالي که نه به خوشحالي رب العالمین د دلته د ټول مخلوق رب یوازې زما نه زمیندار وایي دا بوټي ما کرلی دی او زمیندار بابا ستا لاس کې چې دا تخم دی نو ستا طاقت چا پیدا کړ دا ځمکې نه چې دا تخم ردي دی کې طاقت چا پیدا کړ دا تخم چا پیدا کړ دا ته چې په کوم روغ سترګو پټي ته لاړې دا چا پیدا کړ او دا کومه سره باندې چې لویږي دا چا پیدا کړ او کوم اوبه چې ورته چې هغه اوبه خور دپاره اوبه چا پیدا کړې دې ته رب وایي
یو ځای کې دوه بوټي ولاړ دي، دوه بوټي یو ځای ولاړ دي، ویښې یو دی، یو د یو میوه خوږه ده او د بله میوه ترخه ده. دا په میوه کې دا ښکلې رنګونه، الله اکبر، مالټه ده او چې په میانځ کې پرې کړه د بار نه شنه ده او چې دننه دې پرې کړه نو دننه ښکلې سره ده، او د ام دا ښکلې زیړ رنګ ماشاءالله، او دا ټماټر تک سور اعلی رنګ، او دننه بل شان رنګ، هندوانه د بار نه شنه، دننه څونه ښکلې سره. دا رنګونه پیدا کوونکي او د میوو له رنګونه ورکوونکي دا څوک دی؟ رب. څونه ښکلې معنا لري اوس چې ته وایې رب، دا معنا هم ورکوي چې ته الله هغه ذات دی چې هندوانې له دې باندې یو شان رنګ ورکړی دی، دننه دې بل شان رنګ ورکړی دی. دا اوبه پکې د کمې رانې نری زیله د نری زیله، په هغه نری زیله اوبه ور روانې دي هندوانې ته، د اوبو یې دله ډکې نری زیله روانه ده، په هغه زیله باندې خربوزې ته اوبه روانې دي، خټکي ته اوبه روانې دي، کاکوړې ته هم روانې دي، هغه ترخه ده. په دغه زیله کدو ته هم روانې دي، د هغې بل خوند. په دغه پټي کې په دغه زیله تورې ته هم روانې دي، د هغې بل خوند. ماشاءالله زه چې جوس جوړوم او مشین راوړه د جوس، ګورې چې چینانی ګورې زر سوځي، ګورې جاپاني، او ګوره بجلی شته او که نشته، او کار کوي که نه کوي. پروردګار د ام په دا پوستکي کې دننه دله داسې جوس پیدا کړی دی، لږ یې وشلقه ور وشلقه وه، او بوډا بابا څه چل کوي، وشلقه یې راوشلقوي او پوستکي ته لرې کړي او خولې ته یې ونیسي. ما ته یو بابا وی جنت کې به امي که به نی؟ مې دا تپوس د بشیر جان نه کوه، د جنت نه دی پرون راغلی دی، جنت کې بامی که نه؟ یاره مولوي صاحب وی جنت کې چې امنی که نه وی خوند نه کوي. نو میں بابا جی داسې خشتام بی دا داسې ولې په غاړه به ورته ناست دی چې به شرلار کوي، او په وله کې دننه به یاقوت او مرجان او غمی به پراتی او رڼا به تې بار روزي، او دلته خو د سبیل په غاړه ورته کښېنې کمیس وباسې جامې مسخا نشي، هلته کمیس وښکل بني په ارام به ناست دی او امنه به شلت وباسې. دا ام په پوستکي کې دننه یې دله جوس پیدا کړی دی، دی که نه دی؟ او ګني ته بیا ګوره، د ګني په پوستکي کې دننه یې دله، د ګني دا بند ګیلاس دی، ګیلاس دا ګیلاس دی، قدرتی ګیلاس دی، کټې کا او دغه ګیلاس ته پوستکي، دا پوستکي دا ګیلاس هغه شیشه راته لرې کا، دننه پکې خشته ښکلې اوبه پرتې دي مزېدار. موږ وایو لکه ګورې پرچ کې کېږده دا څښا به شي دا جوس، او ګورې ګرمۍ نه یې لرې کا، او ګورې هسې نه ډیران ته نږدې نه شي څښا به شي. الله وي دا ګنې به په ډیران د پاسه ولاړي، خو چې تر څو ستا لاس ته نی رسېدلې محفوظ به وي، تر څو ستا لاس ته نی رسېدلې محفوظ به ولاړي، ډیران د پاسه به نور به هم پې لګي، ماشي به هم بڼېږي، مچان به هم بڼېږي، خو د ګیلاس د ګنو دا بند به دله پاک ساتم. او چې ته کله کټ کې کور ته اوسې بیا خپل حفاظت کوه، بیا ستا کار. دا کارونه چې کوي دته څوک کوي؟ زمارونو رب ورته وایي، رب باندې الله ډېر خوشحاله په دې نوم. قرآن یې ته شروع کو، دا لس نوم پسې فوراً وایي رب العالمین، د ټول مخلوق رب. مونږ وایو رب دا معنا چې روزي ورکوي، اوهو مه کوه دا وړه معنا، هغه ته خو رزاق وایي، رازق ورته وایي. د خدای صفت را کوټې کوه ما، رب دا معنا هم ده چې روزي م ورکوي، رب دا معنا هم ده چې شکلونه ورکوي، رب دا معنا ده چې وجود لري پرزې م ورکوي، رب دا معنا ده چې وجود لري طاقت م ورکوي، رب دا هم ده چې په دا وجود کې د لوینه پیدا کړې ده او هغه وینې د چکر م ورکوي، او رب دا معنا ده چې دا زړه د بغیر د بیټرۍ نه او بغیر د بجلی او د کرنټ نه کلسار هم کوي، وینه م ګوټ ګوټ ته رسوي. رب عامه معنا رب العالمین.